نن مسلمان قوم د دین د زده کړې نه محروم ولې دی؟ د هغې بله هېڅ وجه نشي کېدی سوا د دې نه چې دین دوی ته عزیز نه دی، دین دوی ته خوښ نه دی. کومو خلقو ته چې دین خوښ وي عزیزانو د هغې تاریخ که تاسو وګورئ نو عقل بم حیران شي. اوس مونږ ته دنیا خوښه ده، نو دنیا د پاره مونږ سفرم کوو، دنیا د پاره شپې هم روڼوو، ورځې هم ټوله ورځ په تکلیف کې پې تېروو ځکه چې دنیا راته عزیزه ده. دین راته عزیز نه دی، نو دی وجې نه مونږ دین ته نه شپه روڼه کړه نه ورځ روڼه کړه، نم ورته یو میل دوه سفر د دین د زده کړې دپاره و. عزیزانو دغه دین چې کوم زه ستاسو په مخ کې بیانوم دا چې کومو خلقو را جمع کړی دی او کومو خلقو لیکلی دی دا هغه زمانه وه چې نن نه 1000 کاله مخکې، نن نه 1200 کاله مخکې، نن نه 1400 کاله مخکې لارای نه وې، موټرې نه وې، جازونه نه وو، پیاده مزلې او پیاده سفرې. نو په زرګونو میله امام بخاری رحمت الله علیه په روس کې یو کلی دی خرطنګ ورته وایي، دی د هغه قوم سره تعلق لري او د دغه روس د خرطنګ کلی نه د مصر او د مکی او د مدینه او د بغداد سفر په خپلو خپو کړي او بیا داسې کړي دي په خپل ژوند کې چې کلی ته راغلی دی او بیا ورته پته لګېدلې ده چې په مصر کې یو سړی دی، یو عالم دی، هغه ته یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی، یو حدیث. نو د کلی نه بیا پیدا مزل شروع کړی دی او مصر ته په یو حدیث پسې تللی. تاسو اندازه ولګوئ چې د به په دې لاره د روټۍ څه چل کول، د به په دې لاره د شپې څه چل کول، د به د جامو څه چل کولو، په زرګونه میله په هغه دشتو کې مزلې په یو حدیث پسې. نو دا حدیث چې دا نن ستاسو په مخ کې د انتها درجې بې قدره دي، دومره بې قدره دي چې زده کول او ورپسې سفر کول خو څه کوي، اورېدو ته هم تیار دی، اورېدو ته که چېرته څوک وایي چې هلکه غوندې کښېنئ یو حدیث بیانېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه اورېدو ته هم تیار نه یی، کېړی والی او د جومات نظر باروزئ څه چل دی هلکه وایي دا اوزګار دی. نو اندازه کوئ عزیزانو چې دا قوم چې کوم قوم د پیغمبر هغه حدیث اورېدو ته تیار نه، کوم حدیث پسې چې 10,000 میله پیاده مزل امام مسلم او امام بخاری او امام ترمذی او امام ابو داود او امام احمد بن حنبل غوندې کړی 10,000 میله مزل او دا حدیث یو ځای ترجمه کړي او نن تیارن وړای تا ته په خوله کې درمنډلې ده او تیز د کول خو څه کې اورېدو ته هم تیار نه. نو د قیامت په ورځ به د دې حدیث
مالک چې د اغستا شفاعت کولو تم تیار دی. تاسو به په دې تمه یئ چې د قیامت په ورځ به زمونږ شفاعت کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو زه چې د خپل زمانه امت ګورم او ما غوندې روسیا او ګناګار او تورمخي او پلیت دا بم پکې ولاړی، نو پیغمبر علیہ السلام به وایي چې تاسو هغه امت یې زما چې زما د حدیث اعلان به وشو او ریدو ته به هم تیار نه وای، نو زنن تاسو شپارس کولو تم تیار نه. قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله په مخ کې دعوه وکړي، په عدالت پروردگار کې با کیس دائر کی. صداوه بو وقال الرسول یا رب، تاسو مونږ ټول به ولاړ یو داس یا رب. دا یو ورځ وي او څنګه ورځ وي؟ قرآن ویلی دی چې هغه یو ورځ به 50,000 کالی او څنګه 50,000 کاله وي؟ علماء لیکي چې داسې 50,000 کاله وي چې داغه قیامت یو کال به د دنیا د 50,000 کال عمر او داغه یو میاش به د دنیا د 50,000 میاشت عمر او داغه یو ورځ به د دنیا د 50,000 ورځ عمر او داغه یو غنټه به د دنیا د 50,000 غنټو. دا حسابو کوي بیا چې 100 ارب کاله به جوړیږي، 100 ارب کاله به یو ورځ د کائنات نظام به ټول ولاړی، ټول ولاړی او حساب به شروع. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوا وکړي پمونګه پمنګ بداوو کی دا الله په حضور کې الله دې امان راکړي. دلته چې په دې کچرو کې یا پتاڼه کې پچا داوو شي سمندې جوړې کوي، تاڼه کې چې در باندې راپورټ شي نورامنډې بکی خزمو منډې وای، لونمو منډې وای، سړیمو منډې وای، علاوه راپورټ شوی خزرا منډې کې وای مولا صاحب زوی می تولس بوتله کوي دې څه کنه کوي خزمو منډې وای، علاوه زوی می پولیس بوتله چرته یو نه وای. د دې پولیس سره او یا به ماخام را پریدي یا به چالان کی ضمانت به وشي. انسان در باندې داوا کړی دا ټول کور په منډو شو، قیامت کې به محمد رسول الله در باندې داوا وکړي او داوا به وکړي د خدای په عدالت کې. سبوي وقال الرسول یا رب، پیغمبر به وایي چې زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدای زما دې قوم دا قرآن په ټوکو نیولې، زما دې قوم دې قرآن سره ټوکې او لوبې کولې، دا قرآن ورته مسخره ښکارېده. اندازه وکړئ چې بیا به د دې قوم سره چې عدالت د خدای وي او دعوه کوونکې جناب محمد رسول الله حال بم څه خلاصي بم څوک
الته بدو طاقت ای اعلی طاقت به د خدای وی او ادنا طاقت به د جناب محمد رسول الله نور به یو لک سلیری زره پیغمبران بټول په لړزان اور یو پیغمبر به وی چې خدای ما ته خیر کړي واحد ذات اقدس د جناب محمد رسول الله به چې هغه سره به ځان غم نه هغه سره به دا فکرې چې زما د امت په دوزخ ته ولي وځي دیو جنا عزیزانو سوچ وکړئ خبره مې دې پورې درته کوله چې اصول د دین اغز تلفظ په نشم کوله تاسو په مخ کې ځکه چې تاسو پوهیږئ نه کڅوک د ګنډېرو دکانو بس وای په ایمان چې پورا نرخ درته په یو غنټه کې معلومي کوي ګنډېروال هو بندر کی دکانداران بندر کی سرکاری ملازمان بندر کی کا ٹھیک ده دکان چې وباسي په دوه ورځو کې د ټولي دکاندارانو نرخ درته پته ولګي کنه ها ما ته ګورې ملکه دغه پشان ها نه کوي په خبره پوهیږي دکانداران درکشتا لا سوچت کی تاسو دکانداران چې څوک نه ټول لا سوچت کی چې کنزل خو درته نه کوم سرکاری ملازمان درکشتا لا سوچت کی دا ګنډېرو منډېرو والا درکشتا دیکھو دا خبره څومره واضحه ده چې دکاندار سره 2000 آیټم وي په دکان کورکمان دی سپیر کوي دی او مالګه دا او دنیا دا او صابون دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې د هر یو بیل بیل قیمت ورته معلومي کړي معلوم شی دی غوښته نه چې راوایلې په څو ده 15 روپے 2 روپے 10 روپے 20 روپے لا صابون سنخ ده 10 روپے سیر پلانی روپے کیلو پلانی ګنډېرای سدي 15 روپے سیر دا ګوتای په 100 دا په 2 روپے ګوتای دا نو ورته ټول بیا داسم درته معلومي چې غنی دې سنر غغستی داغه هغه سپین کړي پوستکی او بیا د ګنډېرو هغه خپل ګټه دیم ته لګولي او په ګوتو کې دی چولی هغه حساب دیم لګولي راشه په اسلام پرونګا نه چاته پوسو وچ ما د غاخ باندې خول خېجولې د چاندای خول خلق راته وی چې او دستی نه کی یا غسل نوزی او سړی دې کم از کم د شپې او یا او 15 شپې کالو سړی سکار کې ماما والی جی پیپل منڈی کې مې لوی دکان دی زرګونو روپو لین دی مالا نرخ در نه چرته خطا شوی دی ولنه جی خطا خو نه دی څومره سودا دي د ورځې کیږي ول سودا می کیږي کله لزرو شي کله پنځل لزرو شي او مال خطا کیږي نه ول نه او غټیم پويږي ویل او وای تا خدای مال واچا چا پیدا کړ تا خدای ځواني مرګ پنځل لزرو سودا د خرڅه کې دام در ته پته ولګي چې دې کې 2000 وته 3000 وته 4000 او په 15 کې تکاله کې دي دومره ندیز د کړي چې دا خول غاخ ته وخیږي او خوځینانو دې سره داس کیږي او کني دومره دې نو عزیزانو خپن شي او که خپه شي زما به څوک کوي مهنا خوشحال لا څوک او توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। यो खुदाई चिस्ता मर गई कदा टोला खुदाई दे बरखिलाफी बला तोरा तासो अंदाजो यो कौम ची दे हद लई ची पपीजिश पे तकाल की द दीन दुमरा मसला वर्ता याद नहीं ची ज चगा खुलगो मो खुजी न पदे जमाओ 10 कीगी ओ कने दाम से कौम या दाम से बनी आदमगी या दाम से खलक और नामा पे दे इस्लाम दा नामा पे दे मुसलमान है। नाजीजानो अर्ज में दाओ जो कुरान और हदीस दे कौम तवल अजीज नदी वले दागे वजह दादा چې د قرآن او د حدیث د مالکانو په حسن دوی قادر نه دي، که دوی ته دا پته ولګي چې د دې کائنات مالک چې دی هغه څومره حسین دی، یا د دې حدیث مالک چې دی هغه څومره حسین دی، نو همیشه خبرې چې دي د ښایسته خولې سړي له خوند ورکوي. تاسو د ډمې ګډېدو ته ټوله شپه ولې دا زمونږ پښتانه په حجره کې تېروي؟ ولې ماسخوتنه په ګډېدو شروع شي تر سهاره پورې ورته ناست، خو دا ډمې خوله ورته ښایسته ښکاري، دمه ورته اگر چا پکې خرئ خو پوډر موډر یې مګلي نو او زمونږ دا ګډې زامن چې دي نو بد نو ټوله شپه ورته تېروي. په ټلویزیون کې دا قوم وګورئ ډرامو ته ټوله شپه تېره کړي، خو که هغې کې ښځې وي د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. دمه که په ټي وي باندې راشي نو د هغې خوله او مخ درته ښایسته ښکاري، نو سترګې ترې نه وباسي، شپه هم ورته تېری ورځ هم ورته ناسته. د هغې غزل در باندې ولې خلک اوس هم دې قوم نه چې واورئ د بېلې بېلې ډمې نامه ورځي، د حرامي قوم د بېلې بېلې ډمې نامه ورځي او بیا د هغې غزل پیژني چې دا د پلانې ډمې غزل، خو د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. نو چې د ډمې او د ډم خوله درته دومره عزیزه چې تا شپه ورځ ورته وقف کړي او د جناب محمد رسول الله د خولې راوتې خبرې هغې ته په 24 غنټو کې 1 غنټه وقف نه کوي. بیا به هم دا قوم په قیامت کې د پیغمبر د شفاعت تمه دې خبرو باندې سوچ وکړي. مرګ د عرش نه زیات نږدې او بستر کې پټېدو معامله به جناب محمد رسول الله سره شروع شي.
سترګې پټېدو هغه سره به معامله شو. اول تصویر به درته د هغه ښیي چې د دې متعلق د څه خیال اول چې سترګې دې پټې نو هغه تصویر سره چې تا دنیا کې سلین دین وی نو هغه لبو چې هاذا محمد رسول الله چې هغه تصویر سره ستا سلین نه تعلق دی نه داغه تصویر خلی ته نږدې نه راغله ته به څه کوې نن تاسو دنیا کې د چا خلو ته واضح خلی نیولي د چا خلی زمون په دې ملک کې داسې خله شته چې هغې ته سړی واضح خله ونیسي او ورته کېږي داسې خله شته که د حکومت د خلکو خولې وګورئ زه خو درته خپله عندیه وایم چې که نږدې نه مې نه دي لیدلي نو په اخبار کې مې فوټوان لیدلي دي د دوانو خوله پکې نشته د دوان هغه خوله به څه کوي چې کومه خوله وایي یو څه او کوي بل څه وایي یو څه او کوي بل څه د حکومت خوله دا وایي چې زما غریبان ورونو وایي داسې که نه تاسو ته چې درشي په خړ سیلاب دا ملک یوړی شه دی ته چې راشي وایي زما غریبان ورونو دا غریب د کافر بچی چې دی په جامو کې نه وزیر صاحب ویلی چې زما غریبان او ته کور دی د پلار وان ته ورشه دې غریبانو سره دوی څه وکړه پرشکه کې نشي سورېدی 10 روپۍ دې په ټاټکي ګټلي دي ښځه او لور بچی زوی اسپتال ته چې پرشکه کې وړې نو 10 روپۍ درنه رشکې والا ډاکټر لا نشي ورته کور دې د پلار وران شه 200 روپۍ ډاکټر اول فیس داخل بیا ته ټیم والا د دوای دکان لا نشي ورته خونه دې د پلار وران شه چې ورشه الټه او دستونو دوایانی چې درته وای 200 نه کم باندې دستونه نه بنديږي د ماشوم او په غریبان ورونو په جامو کې نه ځي دا څه خلق دی یا دا څه قوم دی چې دی وای چې غریبان ورونو دلته د خاد غلدرې د غلو ګروبې جوړ کړي او په دې سره ولا ورواړې او د خله ولا په زورونی سي او په د خله کې د غلو ګروبې ورواړي تاسو خیال دا هم په دې ملک یو سوچ سمجھ سکیم دی لکه زمونږ د ملک مبارک چې دی دې کې هر یو کار چې روزي نو سکیم لاندې روزي هر یو کار لکه یو سړی په پاکستان کې د صدر ایوب په زمانہ کې هغه یو خبره شوشه پرې خو چې الکه دا قربانای چې تاسو کوي د دې څه ضرورت دی دا دومره ګډان او چیلی او میخي او غواګانې حلالي شي په کار دا دی چې دا پیسې د ملک په کم فند کې ورکی چې د ملک فایده پیږي اوس دا خبره خو په ظاهر داسې و چې د هر چا دماغ ته اپیل کولو چې رښتیا وي یاره دا ګډان او سمې خیالالو لوی تکلیف ته دا پیسې د ملک فند کې ورکړي علما خو تر قیامت پورې چې قرآن باقی وي او تر څو الله اراده د قیامت نه کړي نو علما به هم د قرآن د حفاظت لپاره پیدا کوي علما ورپسې شو چې خر مطلقه ته د قربانۍ تعریف خو زده که چې قرباني وایي څه شي ته
قربانی وی اراقت الدم تا په دغه ورځ د ساروي وینې تویولو ته قربانی وی چې وینه توی نشي که یو ارب روپۍ په فند کې ورکې او خیرات کې هغه د 10 روپو د چیري خانه پوری پې نه کېږي. په دې کې دا ځان ته چې پړې لیکې خیر پړې لیکې خو که خیری پاکستان نه ختمیږي لګیا دي ان شاء الله څه زمانہ پس به د چټۍ لیکلو سړی نه پیدا کیږي که خدای ته منظور وه. نو پخوا به یو شعر کې راغلی د رحمان بابا چې دی به کور ناستو چې دا دیوانه پن پې را غالب شو نو کور نه به بار نه وت ضرور پې څه شک غوندې شو او خپل کور والا ته ووایي چې ته ځان مان برابر کا او زه ګورم که زما د دې ورور حرکت خراب شو نو بس وجنم کور والا وی شونډه مونډه په دنداسه سره کړې ده پخوا خو دنداسې وي دا اوس کیسې خو ماما نه وي اوس خو دنداسې چېرته پخوا به لوی ډول د زنانو چې و دنداسه به یې ومته او یا لوی ډول د زنانو چې و نو هغه به رانجه به یې واچو لوی ډول به یې چې و چېرته ګل به یې د شرشم ګل وګرځي په دې ویښتو کې به یې وټومبل دا لوی ډول. اوس لوی ډول چې دی د زنانو په صدر کې په 400-500 روپۍ د ښځو سر جوړول. دا تاسو د ښځو دا ببر سرونه چې ګورئ دا په 500 روپۍ په صدر کې جوړېږي که شوق هم کېده چې بیا هم ولا بوزم. او د هغه خلکو ښځې سرونه جوړوي چې هغې نوم د پښتو هم دي. تاسو پوه شوئ په خبره دا پښتو ټکي هم وایي او تقریر چې کوي نو ما پښتنو ورونو داسې وایي نو تاسو ورته دا کدوسري ناست دي رورې راته هغه خلک نو پخوا لوی ډول چې و نو هغه دا زمونږ یو استازو خدای دې وبخي یو ورځ راغی درس ته مدرسې ته راغی نو خماندي خاص خاندي چې سبق اوس نشي ویلی مونږ جس چل څه دی څه خوشحالي راغلی ده هغه وی نه زه به هره ورځ چې مدرسې ته راتلم ښځې به راته وی چې لږه دنداسه ځان سره راوړه ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وی نن چې بیا راتلم وی راته وی چې که نن دې رانه وړه نو په دې کور کې به دې پرې نه کړې وی ما ورته وی چې ښځې تکلیف څه لکې او دنداسې څه لمږي په دې قرآن مې دې قسمي چې زما دې دنداسې خوښه او ځان مه په عذابوه وی هغې مو خندل ما مو خندل خوشحاله شوه وی راته وی چې ځه مه یې راوړه وی د غم نه خلاص شو. تاسو پوه شو اوس ته د ښځې فرمایش پوره مه که خدای راستي که دې کور کې پرېږدي چې هغه څه وایي او تا هغه ونه کړي. نو رحمان بابا ته ورو ښځې ته وی چې ته ځان مان برابر کو هغې شونډه منډه او ګلونه ملونه وټومبل او دته راووته ده چې ورته داسې وکته نو دا خو دیوانه و ورته وی چې نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم شرشم ګلونه یې لګولي که نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دي پوهېږم علامه زما د مرګ نه د نور څه ده رقیبان دې را بللی دي پوهېږم سحاجت ته چې د خط په ملا لولما یو شعر پورې مې دا دومره کیسه درته وکړه چې پخوا به صرف ملا له خط پړاول ورتله هر چا له خط لوستل نه ورتله سحاجت دی چې د خط په ملا لولما
دا دې زما په باب لیکلی دی پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو دا دې زما په خون لړلی دی پوهېږم رقیبان زکه تیره پر رحمان کاندي چې تا خوا پورې نیولی دی پوهېږم زما عزیزانو عرض میں داو چې د ملک حالات داسې جوړیږي لګیا دی چې دا چټای لوستل به بیا مولا ته پاتی قوم نه د تعلیم جنازه وزي لګیا دی دیو جنا جنازي د حیا وتا د شرم وتا د غیرت وتا نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د ملک حالات وګورئ د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او بیا د دې خبيث قوم عیاشی او لوفری وګورئ د قوم بچی تباہ شو تپوس والا څوک نشته ما ته د یو بل زین خلق راځي چې دې سینماګانو کې بلو پرنٹ چلیږي نو ما ورته وی چې تما ته وایا چې زه په دې پسې شم چې بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي نو دا نور چې پکې سکیږي دا خدي یعنی دا نور دې ممه چې پکې غړیږي نه غړیږي اخر دې خو بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي اے پخبر ګستر ګوړاند شي چرته عقل هم درکشته کنيستا د سینما وجود لعنت ته وجود ته د بلو پرنٹ خبره ولي کې دا وایي چې سینما وجود په پاکستان کې لعنت اوس پاکستان حکومت چونکه پاګه ټیکسونه دي اخر وجود لعنت کما ته وایا چې نن استعمال کی اجازه چې چرته دم توبه او کنجرتوبي استعمال کاغه لا پټاپ اجازه ورکړي پاکستان اسلامی ملک دی شریعت بل پکې پاس شوی دی ها راشي کنه چې په خبر کې ودونو کې درته دغه خیمه دا ډیسکو ډانس ډیسکو ډانس څه ته وایي استاد پاکستان د معززینو په ودونو کې کی سپیشل ډل مونږه دا غریبان حرامیان چې دي دا خو دا کو سړه به ډمه راولي کنه هغه معزز ډمی وي سپیشل ډل راشي معززانو خدای چې مون سره څه ډیر خط اورجینال ګران شو ډیر خکار کمارام توب نه تاسو توبه وسته چوڑ در باندې خدای ارزان کی زور خدای غریب ولا ور دي دا د غریب د سټمار زامن وګورا دا د سټمار زامن دا د پردای جامو وینځون کو زامن دا وګورا په بایسکوپونو کې دوی دي په بیلیټ کې دوی دي په ویډیو گیم کې دوی دي چرته دا رام تو باډه چې دا د سټمار زامن پکې دي کنه دي دا د غریبانو اولاد ټول پکې کني پکې اور ګران شو ډېر فکر جټه پر ډېر ګران ډېر شکر تورای ګران الحمدلله خدای نور ګران مټر وای په 40 روپۍ کیلو دي ما یا الله پاتیای کی غوړی ګران شو خدای دې غوړی په دوربین کې قات کی چې دا قوم ورپسې حالات کی غوړی ورته نه ملای په دوربین دا قوم د دې قابل دا خلک د دې قابل دا هغه ذلیل قوم
د شپې د دې غریبو تماشا وکړه د پړایو باجی ور سره یو نکری دی په مجمع کې کړی او پکې شدي ټنګوي دي خزه سړونه مخ کې غړي دي سړی د خزنه ودونه ته هلته یو سپیره واده شوی دی ټول اور دی چرګانو خرڅولو باندې سومبای رسولایو هغه هم دلته یو غیمه ور روانه وه څه چل دی پلاني واده دی ما ته بل اور دراغه ول خلق می ډیرو شو پیسې مې سره سره نشه ما خدای دې نورم ورپسې دی خو بس اته دې څه درسلی ما سره جوخته 50 کاله کې ما پتا دا اثر نه کړی شو تا خدای هلاک کا چې د سړي زیشه تکلیف مالا یو طاق په اسلام کې نشتا کوم شی چې ستاد وس نه باري خدای در باندې نه دی فرض کړي بیړه د غر کښنه ضرورت څه دی چې دا د شاخه تاخه زامنو ته دی ویلي چې راځي یوري جو خوري خاوري په ولینه ما په عمر کې چا د واده وری دی نه دی خوري په عمر که زما د زوی واده سو کاته ما ته دینول ورکشه زه چیرې درغلې ما وینا په ما دې د پلار حق وسه رکیب دا قوم نه مړی ته غختل غواړم نه واده ته غختل غواړم بټ کزه مړم او دا قوم ما تراغه دا غټخیټي سنډا خیټي که خدای می بخیم والله کمی وبر ضرورت د پیغمبر طریقې مونږه په هر شي کې پرې په واده کې پرې په مړی کې پرې په ژوندۍ کې پرې په ژوند کې پرې په خبرو کې پرې په حرکات سکناتو کې پرې دا څه د سړي ځامن پوهېږي پارس هغه کوم آرامتوب دی چې پاکستانیان کې نه پوهېږي یو شته ده په دنیا کې یو شیطانت پاتې نه شو چې په پاکستان کې راونه وه یو شیطان هر ځای چې ګورې د دمتوب او د کنجرتوب اډې جوړې شو هر ځای هر بازار چې ګورې د دمتوب او د کنجرتوب اډه شو هر بازار که د بجازیانو بازار ګورې د کنجرتوب اډه ده که د کباړ بازار ګورې د ښځو د کنجرتوب اډه ده که نور بازارونه ګورې د کنجرتوب اډې دي هر بار یو شی پات بیا دا هغه جوکر قوم دی پاکستانیان هغه جوکر قوم دی نقلیان جوکران چې د بل ملک د آرامتوب تقلید ډېر زر کوي هغې ټینکونه جوړ کړي دي مونږ یې ولې نه جوړو هغې سره ایټمي پلانټونه دي مونږ یې ولې نه جوړو دا تقلید د یورپ ممالکو پاکستان چرې ونه کړو لیکن د هغې د ګډا تقلید تاسو وګورئ پاکستانیانو کړی دی هم د هغوی په شان دوی په ګډي نن ستا په ملک کې د ټینس او د کرکټ میچونه چې دي دا د انګریزانو ایجاد دی د انګریزانو ستا ملک کې څومره تقلید کړی ستا د ملک دا نوجوان هلکان وګوره دوی ولا دومره واړه واړه ریډوان پیدا کړي دي په لاره روان یو غوږ ته یې نیولی چې څومره رانو شو او دا دی زمونږ د آینده نسل دا د غرمې پیدا او بې کلمې پیدا چې دي ټوله ورځ ګوره د دوی په لاس کې به واړه ټرانزسټري وي او غوږ ته به یې نیولي او کرکټ میچ به بیا په کورونو کې ورته ټلویزیونونه ناست پراته دي نو تر یو دو درې بجو پورې کرکټ میچونه ګوري نو دا هغه جوکر قوم دی چې د بار ملک د شیطانت تقلید ډېر زر کوي
اوس کرکټ څه شي دی؟ ملک پہ ورانیږي، ملک پہ آبادیږي، غنم پکېږي، جوار پکېږي، پیپر پہ ارزانیږي، کرکټ څه شي؟ زرګونه دنیا ورته ناست او ښځې ای په شرمونو شرمېدلو زن طلاق او بې غیرت هر یو دله چې د کرکټ کتو ته ځي ښځه ځان سره بوتلي یا مخکې ناستی دا دله پې رستو ده. بیا دغه کرکټیانو بوتاړونه وګوره، دا څه شی دی؟ دا د انګریزانو ایجاد دی. ټینس دا د انګریزانو ایجاد دی، پاکستان لوی تقلید کړي. ستا په ریډیو په ټي وي باندې وګوره مستقل وختونه یې وله ورکړه. اله صاحب جان شیر خان دومره رن وکړو، جهانگیر خان پې ورواړو. د دې جنگ په زمانه کې ما دا خبرونه کته ښځو به د هلکانو ته لاسونه پړه. ښځو د چا ښځه چې پردي هلک ته لاس پړه کوي د دې دله د سټ په ویښتو د درېیمې تبه ورکېږي که نه؟ پردي هلک ټینس ګټلو زما د ښځې څه کار دی چې ورته لاس ته کوي؟ په داسې بې حیا او بې غیرته ملک کې اوسېږي او نور به شرمېږئ انشاءالله، نور به شرمېږئ. ستاسو دا زړې زړې پیپړې نه دي؟ دغه پیپړې که دې سړک ورته راونوتې په ګډېدو نو ما نه دا ګیره کړه. وخت داسې را روان دا هغه جوکر او نقلي ملک. اوس یو بله مهرباني د انګریز د ملک تقلید پاتې وه. ویډیو گیم کم یو بے غیرت هلک نه چې نور څه کار نه کېږي د ویډیو گیم دکان وباسي او د ماشومان پې ټوله ورځ تباه کېږي، د سبقونو نه ووته وغیره. اوس بله مهرباني راله بلیټ نرغه دی چې میز جوړی او دکان ورته نیسي او د هلکان پې باندې هغه غونډس کرغړی رارغړی 15 روپۍ 10 روپۍ. دا جواري نه ده. اوس په غبرګو سترګو د پاکستان حکومت ړوند شي چې په ټپو کې چې سار راپاسو چې نه وزیر بینایی، نه گورنر بینایی، نه صدر بینایی، نه وزیر اعظم بینایی، ټول په ټپو ړانده ناست. په غبرګو ړانده شي. دا که چېرته سړي په کور کې جواري واچوله خو پولیس پې چاپه ووایي او وینیسي. او په بازار کې جواري لګېدلې ده. په بازار کې ستا قانون چرته لاړو؟ بلیټ جواري نه ده، ویډیو گیم جواري نه ده. په میوزک سنټرو کې دننه 10 روپۍ باندې دننه هره ورځ هلکان ننباسي او وی سی آر ورته ښیي. دا یو مستقله سینما او جواري نه ده. دلته قانون خاموش. قانون یو دغه نه دی چې د حکومت به بیا اودسه نوم نه دی. مونږ ته داسې حکومت نه دی پکار. مونږ د داسې حکومت نه بیزار یو. مونږ داسې حکومت منلو ته تیار نه یو. اوس مونږ د کشمیر متعلق انشاءالله چې دا आवाज اوچتول شروع کوو چې یا به مقبوضه کشمیر آزادو او یا به په پاکستان هم جوړه کوو. مونږ ته نه دی پکار د بې غیرتی ژوند او نه مونږ ته پکار دی د بې غیرتی ملک. دا غړمخې مړمخې مونږ ته پکار نه دي. د ښځو مزو ته هم اعلان کړی چې تیار شي خدای راستي کمپرې چې دې کشمیر محاذ ته مې دا بورې مخکې کړي دوی چې راته دلته امبرسرای میخې ګرځئ
او مورمړي پلارمړي دي چې دي هغه دي هر څه دي غذا دي کوي اول به د انبر سره میخي مخکې کوي نار یو سړي خزه ته وګوره کنه دا څه شړپیږي لکه ته به چې اوس انبر سر نه میخ راوړ دا بې غیرته بې حیا قوم او دوی کولی شي دوی جنګ کولی شي که ټوسو شو تاسو به د خپلې منډې بیا یو سړی او خرې مړ خرې مړو نو جړلې ورپسې جای خر مې مړ دی لکه څنګه مړ شو ویل پړانګانو وخوړ بادشاه له ورغی خر مې پړانګانو بېګا خوړلی بادشاه ویل جاړه ما د یو په ځای دوه خرونه ورکړي دوه وال خرونه چې دوه ورکړه سړي بیا هم جړل ویل اوس ولې جاړې بیختي زه دوه خرونه هم درکړي ویل اوس مې یو بل شی جړی وی بل څه شی دی وی زما دا خر ډېر نیازبینو ډېر په ناز مې ساتلی و ده چې د شپې دا پړانګان لیدلي چې د یارې به څومره ټیزونه ورته اچو تاسو که د یودو راکټ ولیدو تاسو به د خپل ټیزونه وګورئ د دې قوم د قوم عقل چې دی د تخریب طرف ته متوجه دی تعمیر طرف ته نه دی ام د دې قوم خواص او ام د دې قوم عوام د دې قوم خواص وګوره کوم خلکو په لاس کې چې د ملک نظام راشي د هغه خلکو د عقل فیصله ګوره د هغه خلکو د تقدیر فیصله ګوره کوم خلق چې د ملک مشران دي په کلو کې د قومونو مشران دي د هغې د عقل فیصلې په خپلو علاقو کې ګوره په دې ملک داسې سرداري نظام تیر دی چې دې سردارانو نوابانو به د کم غریب سړي لور به چې ښایسته وه سړي به ورپسې ولېږه او لور به یې ترې راوسته هغه به کته او غږ به نه شو کولی په دې ملک داسې نظام هم تېر کم سړي ښځه به چې ښایسته وه او د نواب صاحب به خوښه شو سړي به ترې لاړه ورپسې او هغه ښځه به یې ترې راوسته سړي به غږ نه شو کولی دا د دې ملک خواص او داسې د ظلم او د جبر نظام په دې ملک باندې تیر او فی الحال هم در باندې را روان تیر شو اوس نوی آغاز درته وشو نوی دا ټول آسماني آفتونه دي چې وخت په وخت په دې قوم خدای نازلوي وخت په وخت او دا بدبخت قوم پوهیږي نه دی همدغسې د پیشتري د سا غوندې په بګار مست همدغسې تر اوسه پورې د دوی خود سر ته رانغی نن ټول مسلمان قومونه وګوره په مخ د ځمکه چې آباد دي په عظیم قهر گرفتار دی کابل وګوره صد اور په لپیټ کې دی لکها خلق پکې تباه شو لکها خلق فلسطین وګوره صد اور په لپیټ کې دی بیروت وګوره صد اور په لپیټ کې دی عراق او ایران وګوره صد اور په لپیټ کې دی یو سعودي عرب مکه او مدینه پاتې وه هغه هم نن د اور په لپیټ کې دی او 2-3 لکه فوج د هغه پلیت ملک پکې پروت دی چې کوم ملک د لاسه د ځمکې په سر مسلمان ټول په اور کې پروت دی چې هغه امریکا ده
نن د امریکې پیرنګیان او يهود هغه لګیا دي د مکې په ځمکه پراته دي چې کوم ځمکې ته به پیغمبر يهود او نصارا نږدې نه پرېږدي. تاسو خیال را نو دا ټول آسماني آفتونه دي او عذابونه دي د انسان په شکل کې در باندې نازل. سار راته سړی دا بس کیږي مال سب کیږي خو چا لاټین خوښ کړو نو خدای به لاټین تکې نه ځکه چې بجلی ګران شي لاټین به بلوي او چا سایکل خوښ کړو نو چې پېټرول ګران شي او په لارای موټر کې سورلی نشي کولای خدای به په سایکل سور خیال امراغ زمونږ دسته دا عقل د دې قوم نه خدای غسته یا دا سره تزخوم د خوالي په دې کې څه صفاتونه دي دا عقل د دې قوم نه خدای غسته. عزیزانو په دې بنی آدمو کې د څه خلق هم تیر شي چې ابراهيم عليه السلام مور نه پیدا شو نوري ولید لا د مور په غیږ کې ده چې نوري ولید نو ابراهيم عليه السلام وی چې قال هذا ربي زما خدای دا فلما فلا قال لا احب الافلين چې انور پریوتو وینا دا خدای نه ده ځکه چې خدای هغه ذات ته چا به سوال نه کوي هغه به پریوزي نه دا د مور په غیږ کې سپوږمۍ ولیدا هذا ربي سپوږمۍ پریوتا قال لا احب الافلين دام خدای نه ده ځکه چې خدای فنا کیږي نه ستوري ولیدا وغیرہ وغیرہ. تاسو خیال ده چران امور ته وایي چې دا یاد لره چې الله هغه ذات ده چې مالا ابتداء له ولا انتها نه ابتدا لري او نه انتها لري. اوس الله کله پیدا ده دا ابتدا چاته پته نشته پته نه دا دښتنه تر کومه وي دا انتهام نه لري وی دا مور ته وایي د مور په غیږ کې عیسی علیہ السلام د مور په غیږ کې او قوم تپوس کو چې دا دې کوم ځای نه راوړو ستا پلار او مور خو بدکار نه ته پیغله جنې دا زوی دې کوم ځای نه وشو نو فاشارت الی زوی ته اشاره وکړه چې دنه پښتنو قوم وی چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا دغه کې معصوم خبره څنګه کولې شي. عیسی علیہ السلام په هغه ورځ پیدا دی لومبای ورځ ده او د مور د غیږ نه आवाज کوي چې انی عبد الله زه د خدای بنده یم آتانی الکتاب زلا د مور په خېټه کې هم چې الله مالا کتاب را کړی واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا تر څو چې ژوندم نو ما ته خدای د مونځ او د زکات حکم کړی. دا د لومبۍ ورځې پیدا ماشوم د مور په غېږ کې تل دلته د 100 کالو بوډا راونی د 100 کالو بوډا والله که په خبره سکه نو ارمان دی چې دا مرګونه روان دي چې پار سرک مې د مرګونو د مړو ډیری لګولې دا سبي خلکو داسې د صحیح ځامن یا د دې ژوند پکار دی ته بني ادم قسم په خدای دی چې زه دې خلکو ته ګورم پخوا به مونږ وی دمان خراب خلق دی
نن ځوان دمان اولیاء دي، مونږ نه زیات کنجران او دمان چرته نشته. پخوا به مونږ وی چې ډلې خرابې دي، ډلې جنگل پورې کې دمو بازار، پیرمنډۍ کې د دمو بازار دی، دا ډلې چې دي دا خرابې دي. نن د ملک شریف ښځې وګوره، دوی ته چې ګورې هغه ډلې به درته اولیاء او بزرګان ښکاره شي. مونږ به پخوا وی چې غلونه خراب خلق دی، غل پردی جیب وی یا پردی کور وی، دا غله خراب خلق. نن چې مونږ وګورې غله اولیاء د زمانې دي. مونږ ټول غله نه یو، وسم نشته. دکاندار غل دی، ملازم غل دی، ملا غل دی، پیر غل دی، میاں غل دی، اغنجی غل دی. دا ټول غله دي که نه؟ دلته یو سړی دی په دې کوڅو کې چغې وکړې، ماسخوتن کله داسې نو هغه اواز پکوړې خرڅې نو چغې وایي چې مچھلی کھاؤ، حالانکہ مچھلی نہیں پکوڑے ہونے پستے. مچھلی کھاؤ اور مرغی کھاؤ، انڈے کھاؤ، اگئے اخرئی دیکھے میں اگئے چولی دی پلانے چډیر غصه شي او څوک یې وانه نو وای نان بخور دا आवाज پکې. نو ما ورځ راولي ودلته مال جالکه ته کېنه دا مچھلی انډې مولانا سے مچھلی انڈے کم سے بھی خوش خلق پہ مسگار سڑے پخپل کردار کے غل یہ غالب تاکہ مرے اوشو اور عورت خبر ہو رہا تاکہ دزوئی پہ وعدے کی زمان سکار دے اے مولا ماتوی ستا دماغ خراب دے مالولی ویل دې دله قوم له چې ته نصیحت کې په واده کې چېرته ستا منلې وه چې په مړي کې ورته نصیحت کې په واده کې چې دوی ټوله ورځ رسولۍ کړي وي په ناستې ناستې په مزدورۍ په ګنتي په بیلچا په دکاندارۍ او چې واده وي صاحب کارډ دی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او پلانی نو مخه د مور مړونه پکې ټول راټومبلي. په خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړی په وینو چې عمر لبم جړا څوک رکاولی نه شي په وینو بجاړی. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاه و د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته ووی څوک یې؟ وی صاحب زه اوښانو والا یم اوښ رانه ورک شوی. بادشاه ورته وایي چې او بدبخته دا د بادشاه محل دی دلته بني ادم نشي راتلی نو پاس په کوټه اوښ د کوم ځای نه راغی. اوښانو والا ورته وایي چې بادشاه قبله عالم دلته پاس په کوټه اوښ نشي راتلی. وی نه دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوښ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کوي چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاویږي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا وي. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ورسره ناست دي. عمره سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و. سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی. زوړ غوندې پټکی والی دی او بلا یې تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی غوی لټوم. وی دا د بادشاه دفتر دی دربار دی دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد هغه وی علیا دننه یې راولئ دا څوک دی؟ سپایانو ونیوه دننه یې بوتلو چې څه لټې
وی جی غویان درنه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادم ورته وایي چې دا سسری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاه دربار دی. نو سړی ورته وایي چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به وی تا څنګه ووایي چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی، پلار دې لاړو ته رالې، ته به هم ترې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. بادشاه وی بیړه یې غرقه شي. دربار یې په ځای پرېښو، لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کې ناستی شي. بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزې به اوسه کوي. بیا به په وینو جاړئ، ټوپونه به وهئ، هله دا چلو شو، هله ټیپر ګران دي، هله غوښه ګرانه ده، هله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښایي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کېږي. څنګه فیصلې چې کې د هغې موافق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کېږي. تماشې به وکړئ د ځان چې ښځې به هم کم خوامنډې وهي، لونه به هم کم خوامنډې وهي، او زامن به هم کم خوامنډې وهي، او ته به کم خوامنډې وهي. د ځان تماشې به وکړئ. نو عزیزانو عرض دا و چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاهي نشه په دماغ کې وه چې وینځه څنګه د بادشاه په پالنګ کې سملاسته. نو لخته یې راواغسته او یو څو لختې یې وواله چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاه په پالنګ کې کېناسته او سملاسته اوده یې. وینځه چې راپاسېده نو ډېر یې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. ده د لاس نه ونیوه چې دا وخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې. نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاه پرېږده بس تا خپل کار وکړو، ما خپل وکړو، څه تپوسونه کوې؟ ویل نه پرېږدم دې نه. ودې جړل ولې؟ ویل مې جړل ځکه چې تا ووهلم. نو ما وجړل. او ویل دا ودې خندل ولې؟ ویل ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې مزه مې واغسته، زړه مې خوشحال شو، نو مې خندل. ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه. ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو، نو ما خو دومره لختې وخوړې. یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغه به څومره لختې وخوري. د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام بم ګوري. نو زما عزیزانو د دې به ډېر خیال ساتئ. اس پته نه لګي د محتاج او د غیر محتاج اس پته نه لګي. او چې یو سړی سوال وکړو هغه سوال به رد کې نه به ورته نه کړي. نه یې در سره څه ورته ووایه چې الله دې وبخه معاف کړه. غصه به ځکه چې قرآن کریم ویلی دي چې واما السائل فلا تنهر. سائل به رټې نه. حدیث کې راځي چې که سائل په اس باندې سور راشي، په اس سور وي او راشي او سوال یې وکړ، نو رټې به نه څه نه څه به ورکې.
اگر که د ګډوري هغه سوځېدلي نوکې پاتې وي په کور کې اوم به هم رټې نه او څه به ورکړي. نو زما عزیزانو هغه هم د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی. هغه ولې تا ته ودرولو د سائل په شکل کې؟ ولې؟ دا ستا د مال او ستا د ایمان امتحان دی. خدای چې تعالی درکړي دي نو هغه نشي ورکولی، نشي ورکولی. تاسو ورشئ دلته زرګونه جیره بزمکه خدای یو سړی له ورکړي، کروڑونه روپے داسې خلقو سره دي چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې او بے نیازه دله دې کروڑونه روپے ورکړي، خو د هغه تقسیم نه. نو دا د قدرت امتحانی چې یو له ورکی او بل ورته ودري. قیامت کې بدا چلے مشي. تا ملاوی او بزرگم وی پیر صاحب وی پیر صاحب میاں صاحب صاحبزادہ صاحب وی صاحب حق صاحب. خدای او قرآن ته وګوره دا لانجی پونجی پکې چاره اوس او کچه ته قرنی کده چا خسړې تیر شوی یا غزامن ټول صاحبزادگان شي. اوس زمونږه نیکه چې د آدم علی السلام او مونږ د پیغمبر وصی نو مونږ ته پکار دی چې آدمی سے وایي ها کنه دا مونږ ته آدمی سے مو چې د آدم علی السلام نو میاں صاحب دی او صاحب حق صاحب دی او صاحبزاده صاحب دی او ګلستان صاحب. اوس زمون ګلستان گورنر راغ خدای به دا صوبه ډېره ښه کړي. ګلستان ښې ورځې والله که وګورئ ښې ورځې به نه ګورئ. دغسې چړې به دې په خېټه کې نه نوځي. هغه به در سره کېږي چې د یو زخم وینې به سټې سبا بدل کې بل سورې وشي، د بل زخم وینې به سټې بل سبا بدل کې بل سورې وشي. هغه به در سره کېږي چې ستاړی نه مني. وای من قال ما لا ينبغي، من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. څوک چې هغه خبرې کوي چې دته مناسب نه نو وا به اوري هغه چې د نفس به نه مني. ته چې څه وایې د هغې بدل کې همغه اورې بیا همغه در سره بیا کی او نور به کی نور به کی. تماشې به کوئ د دې خپل ملک. اوس ضیاءالحق صاحب قاضیان مقرروي نو اوس نه ورته صاحبه په ګیرو تیل مګل شروع شوي، شرشمو تیل هم ګران شو. قاضیان مقرر. اوس هغه قاضیان به څه فیصلې کوي؟ څه به کوي؟ غل نه به لاس غوڅوي، زناکار به سنګساروي، شرابي به په درو وي. هغه ملک کې ته شریعت راولي چې تا په ایرپورټ باندې
د عام دمتوب اجازت ورکړي عمل کې به شریعت راوړي استاد ایئرپورٹ کسٹم تا स्पेशल हिदायत थी कि हर किस्म वीसीआर चा रावड़ो निसयमा मैं मने कवई यो सल 200 रुपए तिवाले नोरा प्रेदइए दालोई नियामत ते ची दे पाकिस्तान ता डेर रहे तब इस्लाम रावड़ دا قاضیان به د اسلام راولي چې کوم تپ عدالتونو کې کینه دا د کړی ټټوان دا خود کرایه ټټوان دي دا د کرایه ټټوان به د لاډ می کاله د جوړ کړی قانون خلاف فیصله په دې ملک کې ورکړي د امریکای د پالیسی خلاف فیصله په دې ملک کې داستا د کرای ټټوان ورکړي نو عزیزانو دا وقتی طور امتحان دی د خلکو په چې دا یو نو یا فاور کړی دی اولک قوم ته چې د شریعت اعلان یو شریعت اعلان کوم دی کړی خدای دې په خبر ګڼون کړه شریعت اعلان کوم دی کړی شریعت اعلان نه دی کړی شریعت له داسې چلو کو لکه د ټانګیوالو زیارت ټانګیوال چې په لاره تیریږي او چونه کړي دیوالو ګوري نو دا چل ورته هلکه دا دې څوک د ګډې زویا او دا مې دې زیارت ته سلام وکړ سب د خپل غوټه کړه او دې زیارت ته سلام صدر صاحب خو شریعت نه د ټانګیوالو زیارت جوړ وی چې دا شریعت به پارشي اوچت زبانی جمع خارج شریعت آرڈیننس دا سقمقل قوم دے دا خلق پوئیگی نا دا پوئیگی اس درن آرڈیننس لفظ تپوس کم واللہ کبھی پوئیگی پوئیگی ہاں آرڈیننس پہ کی پوئیگی ماما وی تورا گیرا مشو سپینا ز حیران یما تورا گیرا مشو سپینا ز حیران یم چه رحمان لانا عاقل شو نبالغ تورا گیرا مشو سپینا ز حیران یم چې رحمان لانا عاقل شو نبالغ اوس یو قوم د قوم چې د ملک د سربراه په خبره نه پوهیږي هغه قوم په سبا د ملک سربراه د مرۍ نه څنګه نیسي وای به ورته څنګه چې ته غلط وې ته دروغ وې وای به ورته په خبره پوه شي نو هله به وایي چې غلط وې قوم د قوم په خبره ده شریع آرډیننس دیته وایي چې د سبانا د ملک ټول عدالتونو نه انګریزي قانون ختم دومره خو به پوهېږئ بیګاله بیا تقریر دی په باندې پاته بجې وایو تمام عدالتونو نه د انګريز جوړ کړي قانون ختم او سبانا په عدالتونو کې فیصله په فتاوی عالمگیری باندې فتاوی عالمگیری یو کتاب د عالمگیر بادشاہ د پاره مفتیان او علما او جوړه کړي و او د عالمگیر ټول نظام د ملک په یو فتاوی عالمگیری باندې چلی
स्थापदे ملک یو فتاوی دی په عدالتونو کې اردو کې شتا انګریزي کې شتا فارسی کې شتا پښتو کې شتا نا عدالتونو ته او ججانو ته تکلیف ته او نو وکیلانو ته تکلیف یو شریعه آرڈیننس دیتا ہوئی دیتا شریعت نہ ہوئی چھے ہاں اس پہ کچھ وقت لگے گا اس پہ کچھ وقت لگے گا اسلام لانے میں کچھ وقت لگے گا دا پاکستان دا مکین اوم زیاد کافر دی پا مکہ کے ہو اللہ موز فرض کو چٹول ملک دا کفر تنورو او پیغمبر ته وی چې ټیک به مونږ کوي مونږ به د کعبه په خوا کې کولو او ابو جهل بس خال لري راوړو د رسول الله په ملا به ورواچ نو دا پاکستان د مکې نه هم زیات کافر دي چې لګرورو به په اسلام راولي یکدم په نشي راوسته دا اوس خبره ده ہاں یو ٹکی واللہ العظیم کپ پاکستان کے ترغی پورے دے اسلام نومو گورے او نے اسلامی آرڈیننسو گورے چه ترسو پورے دے پاکستان خزو نہیں ہوئی خبر دا خزو دا خز خدای پرستے پا شیخانم سوریش ہوئی پا مولیانم سوریش ہوئی پا اجیانم سوریش ہوئی پا بزرگانم سوریش ہوئی لڑے کتا کڑے خرے در نہ جوڑ کرے در باندې سوارک خبر ده خزو ده سو پوری چې خزو نه ویلی ترغه په دې ملک کې دا نظام نشته اسی مونږ بوس بادو دومره توفیق دې خدای راکړي چې دوی څه دروغ وایي او مونږ دا وایو چې دروغ مو وایه کم کار چې کوله نشي دروغ مو وایه توے کہ اسلام لانے میں کچھ وقت لگے گا مارشل لا لانے میں بھی وقت لگنا چاہیے تھا نا مارشل لا کو آپ 1 گھنٹے میں کیوں لے آئے تمام ملک میں کہ اسلام لانے میں وقت لگے گا دا قوم مزاج خو مارشل لا ہم نہ غوښتا کنا کہ غوښتا ہے قوم مزاج دا غواړي چې فوجي حکومت دی نو چې د قوم مزاج نه غوښتا او ته پې راسور شوې او نن ټول ملک چغې وایي چې اسلام 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 اس میں وقت کیوں لگے گا او بیا شریعت سزا مجرم لور گئی غل نه چې لاس غوس شي ټول پاکستان به په خوشحال شي که خفه بشي ها نو په دې ملک ولی ورانی یو زناکار چې په کاڼو ولي وجه څه ده دا ټول زناکار دي کنه د دې ښځې ټولې شاملات د چا پرتګونه چې په کلبونو کې بدلیږي ته زما ښځې سره خپه تړاو ګډېږه او زه ستا ښځې سره خپه تړاو ګډېږه دا زه خو ګوګشتوان یې په خبره نه پوهېږي او نه م دا لیدلي ما لیدلي د تلې ما او په کلب کې ما 2 غنټې تماشا کړې ده چې کوم پاگل ډانس کیږي او د کلب پاغه تلاو کې ښځې او نر بربند لاندې تمارانی څه او د تارانی ما لیدلي زار یو شی په سترګو ګورم نو بیا په تفسیره کوم هر یو شی اول ګورم بیا په تفسیر نن ستا په ملک کې بلو پرنٹ چلی بلو پرنٹ اوس افسوس دا دی چې جمعات ته درته خوده نشم خو تاسو یې پیژنئ اکثر
بلو پرنٹ چلی او بیا هغه بلو پرنٹ د شپې د ښځو په مجلس کې چلی دا بلو پرنٹ کیسټې ستا عام په دې بازارونو کې ملایي عام د جمعې شپه په پاکستان کې لویه د لعنت شپه لویه په خوا به د جمعې شپه خلکو تازه او داسې وکړي چې او دس کې وده شمه ثواب پکې دی اوس دا د لچرې زامن چې دي دا د سټمارې زامن دا د شپې بلو پرنټونو ته ناست دي او په کورونو کې وي سیارونه لګولي او پردي لچرانې راوستي او ښځو سره کېني دا هم د اورېدو خبره ده دا حکومت قرآن دې راشي کنه چې دې ورته په سترګو وشي بیا ستا د جوارۍ لوی پړونه راشه په هغې کې لوی لوی تنخواګانې مقرر دي سرکاري خلک دغه جوارۍ د پړ څوکیداري کوي دا ستا د ملک سرکار دی 40 کاله په دې پاکستان دا حکومت دی او ان شاء الله بیا هم په همدا سره روان دی تاسو خو بیا خټ کېږئ را خټ کېږئ کنه الیکشن دی الیکشن دی الیکشن دی ها پرون مې یو مرګري ته وې مالک تاسو دا د پلاني مقابله کې څوک ودرولې دی چې دغه نو هغه ته چې ما وکړه دغه د استرګې د ضیاءالحق په شان دی او درولې صاحب د عرب پتی په مقابله روپای ووټ اغستې شي دی به چېرته وظیفه جیب کې ګرځي خلکو ته به بویئ چې ماله ووټ راکړي او دا داسې ښه قوم دی چې یو طرف ته د جومات ملا ولاړي او بل طرف ته خان ولاړي ته به ګورې دا شیخان به د زړو ګډو غوندې خان پسې رواني خدای راستي که ملا له نږدې م بلکې ملا ته وایي چې کښېنه ملا صاحب نو ستا دې خبرو سره څه کار په جمعات کې کېنه الله الله کوه نو ستا دې خبرو دا شیخان ما ته یو شیخ وی په یو کلي کې وی ستا یاره ته څه کې ما مقابله کې لوی خان ولا وی ستا دې خبرو غړپ دې ګیرې نه مې چې ونیو که نه او په دې سټ کې مې وویل کله کمل دا ګیره زن طلاقه ځکه چې زه د خان مقابله کې ولا خبره دا ده د قوم مزاج داسې دی عزیزانو چې وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د خدای مهرباني وشوه او ساسماني انقلاب راغی او په دا ملک او دا ملک ټیک کو خو ډېره ښه ده کینی اوس ډولکي غږېږي د مسلم لیگ مسلم لیگ دی او چې مسلم لیگ دی او چې مسلم لیگ څوک دا هغه خلق دي چې پیرنګیان تله پاکستانی دوی لور همغه کټوا ده پکې خټکیږي را خټکیږي خټکیږي را خټکیږي د شاورلیټ پرزي دي پاڼه کاړای پیټي دغه مسلم لیگ دي کایوب واغي سره مرګریو ک یحیی خان واغي سره مرګریو ک بوټو صاحب واغي سره مرګریو او ک ضیاءالحق دی هغه مسلم لیگ دی هغه سره مرګری دي اوس چې بل څوک راغی هغې سره به مرګي دا د شاورلیټ پرزي دي پاره کړی پټي دغه مسلم لیگ نو عزیزانو عرض مې داو چې په دې ملک کې اسلامي انقلاب پکار او داسې جابر حکمران په دې ملک پکار دی جابر چې یو داسې مشیر د جرمني نه راوړی چې سړی ورننه باسي اډو کې یو طرف ته غورځيږي او غوښه بل طرف ته غورځي
او د غوخه ته سپي ودرولی او په ور چمبړ کړي چې یو مستقلی دنیا سره دا عمل وشي چې غوخه په سپو پړې شي دا باقی بیله د سړی ځامن کیږي یني تمامه کوي بس خوځي را خوځي چرته روټه موټه خورای را خورای وایشه نو په شود او بده یې نه او نه په پوهیږي یو خدای زما جمعه تم دا سره کنه چې دله هغه خلق ناراضي چې د استنو تلک ټینګ شي ټول دا سپیره په خبره نه پوي وزا کدوې په نه پويږي دا زه چې څویم بار ورته د غیبی ملائکی ولاړی دي نو هغه له خو رسۍ کنه چې داسې وي په دغه خو خوشاله چې دا زما ستنې د کونینو هغه ته ورسي چې داسې وی ګوري نو ورته داسې چل کړی چې ته څه وي نو عزیزانو لاج د دې ملک د خدای اوسه اسباب دې پکې خدای پاک داسې جوړ کی چې هغه قرآنی نظامی او د جناب محمد رسول الله هغه د درويشتو کالو جوړ کړي نظام اسباب دې پکې خدای داسې جوړ چې ستا په مال او په جیب ډاکا واچو او تا لوټ کم او خپل کور آباد زکا چتا غر کا وہی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ستا کور ران کم زما کور کی جوڑی نو عزیزانو دا عوام دانن د دې قوم د دنیایي او مذهبي مشرانو کې ډاوني اسلام 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 ملام لګیا دی پیرم لګیا دی ضیاءالکم لګیا دی اګرینجم لګیا او صاحب دا ټول لګیا دی اسلام 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 الو د شریعت کارم تیز شریعت کارم تیز په څه دي تیز سمشینو چې پر ډیبرای دی ولا تیز ودا ذلیل قوم والله کپدیم پوي ذلیل قوم نه ده چې پرون دې ضیاءالک اعلان وکړو چې د اسمبلی او کابینه ما زکه ما تکړه چې دا ښه غي سخا گئی نو اومه غرزولی چې دا ملک پاک شي ننو ګورای اتله سی امه وزیران بیا واغست امه بیا واغست او تا خدای تبا کنو اسخا گئی دی بیا واغست امه اگئی بیا واغست او دې دومره پوي چې اخر خوا پوي دی پړه کې چې دا قوم خردماغ قوم دی دا نه پويږي په خبره کله ولې دکې عقل وې او دا قوم ورته با شعور قوم ښکارې دی نو دبا ویلې کنه چې پرون مې دی خلقو ته ګندګان وې او نه بیا وزیران کم دا قوم بڅوي دا ورته پکارو کنه خو پوي دی چې دا قوم خو دا غرونه دي من ربک په ملائکی ورته په قبر کې راغی من ربک و سرب رب کې یو قب مړی بني وګم او دا سپینی دوی له چرته نوړای ورچاو الله قدر پسې غپ आवाज وکي کدی کی عقل وې نن پکار داو چې د ټول ملک یو आवाज وې چې دروغ دی ولې وې پرون دی وې چې دا اسخاو زکه مې لری کړ اسخا دې په کم گنگا کې وینځل چې پاک شي مغز خای بیا راوست
دا دغه خبره ده چا ورته دی مور خو دې سل مړو نه کړی دی الکا یو الک ته چاوي دی مور دې سل مړو نه وکړ هغه ورورا کعبه سل مړو نه وکي ابای بیا ابای شو کسل مړو نه کړی ابای بیا ابای دا مونږ په پاکستان کې چې سل مړو نه وکي ابای بیا ابای اپاک نو تو ہے چې ستا ملک نه اوس څه جوړي او جی تھوڑی کھوتی اتیان کھلوتی چې د کم ځای خراوه او مل ته ودرېده دا ستاسو ملک دی نو عزیزانو عرض داو چې زه خو خپل ځاني مایوس یم د قوم نه او د خلکو نه مایوس دا قوم هر ډولکی ته ګډېږي دا تمیز پکې نشته چې دا ډولکی خپل دی او که پردی دی خو چې د ډولکی आवाज واوري دوی ورته ګډي دا قوم هر چاته ګډي بیا د خان او د نواب په مخ کې خو دا قوم دومره ذلیل دی چې داغي نوم ته دوی نشي ټینګېدی نوم او چې خان نامه واوري ړي بوګني چې نواب نامه واوري ړي بوګني که دا قوم وې دی به ویل چې خان سي او نواب سي زخان او نواب کم سړی چې په چابړي کې چولې خرسي او بیګاله روټه خپل غټي دا خان دی دا نواب قوم کې ایمان وې د دې نوابانو قبرونه به دوی نه کنسته قبرونه ولې نه کني والله کې درته وکنم تا زما قبر کنسته چې زستا قبر وکنم تب زما قبر کنه نو علا وزستا قبر کنه دوی دیخوا یو ایجنسی تتلی و مانو زراوتم داسی نو ای دا خیالو کو چه زراوتم مانو او نخوازید او چه ما پسی اغا خانو کتو ټول پاس چې نواب سے ماسدیګر له تقریرو نو خیر خپل عادت خو مې ور سره وکړو خو ما وی چې خدای پیژندلی خلقو زمل ماوم ملاو اډو دام خیال نه کو چې دا بل ملک نه یو مولا راغله خو چې د نواب نو مورد ټول باندې پړت یار رالو اوچت ودرې نو خدای پیژندلی یی چې درنه د نواب د درس پی جوړ کړی د نواب د کور پاتیشونه در ترودی او تاسو خوري تاسو خدای پیژندلی که تاسو ایمان مضبوط او محکم وې نن به نواب او تا په یو تالی روټه خوړې رسول الله صلی الله علیه روټای بچ خوړه داغه تاله دومره لویو د لرګي جوړو چې سلورو کسو به اوچتول دومره لوی دا دومره لوی دې د پاره جوړ کړو چې د روټای په ټیم کې چرته غلامم بیل پاتې نشي ټول به پیغمبر سره په یو تالی ناز نن دې به زميره قوم کې چې ایمان وې جنیجو دل تراغله او پاغه ورځ ما ته پولیس والا خبر او کړه سلیریش ګنټي پولیس نهاره تیرا کړی و سلیریش ګنټي جنیجو بدننه سخت خوړه او دی ورته نهر په سرکونو ولا ویل مونږ سره خدا سي چلو شو مال ډیر خو شکر تاسو قوم په خلکو عذاب نازل یې کنه د پولیس په شکل کې نو خدای په تاسو د جنیجو په شکل کې عذاب نازل کړي چې کله بم داسې خېټي چیزونه چول کله بم داسې خېټي چیزونه ډیر شو خدای سره خدای چې چا سره سکي ډیر خیر اخه پويږي مونږ نه پوي نو عزیزانو عرض داو چې فلما نسو ما ذکروا به الله فرمایي چې څوک زما کلام هیر کی ما هیر کی نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء اسنه ششی چې نه پاس اسمان ګوري او نه لاندې زمکه ګوري
नो अल्लाह इज्जत से चलो कम अखज़नाहुम बग़ततन नागहान रऊनी सब फैज़ाहुम मुब्लिसून दुई अरियानी ची या अल्लाह दा चवो चूश द्रीनी में बजे द गरमे ठे मी से बसुक उदई और सोक पजास कियो सोक पला रही सोक पर सफर की कना यो दो वजीरान द पंजाब दल तरागली वर पसिया डर रागे चिरोरा बल मोटर के राजई कारम खराब अखज़नाहुम बग़ततन नागहान वल और मेघ मात कर फैज़ाहुम मुब्लिसून तेरह रोज के में मिंबर तवे सुबह सिमला मिंबर मां वर्तवे ची अलकता पे सिमले की खबरी मबरी के वली न को द कौम द पार ढेर खबरी को माल सदी आखिर हुए महले वली न को माल खुला दे द मिर्दीन टोकराए दा खुदा परस्ते का पदी खुला में बावर शते ची दे पे सिमले की खबरी ज़कत दा अलके तासु पे ईमान हुआ چې دا کم منبران مونږ منتخب کړیو دي سملو د پاره یو پکې د دوانو یا په خبره پیدا را پاسې دې شو پیدا سي چې بکواس والی را پاسې دې نه یو نه ټولو دروغ ویلي دا شریعت بل والا او چې چغي والی شریعت بلم پیش کړي دای د زیاولت پس خورځي په ځان لالولې او یو دبدبه اوغه ګولو چاله شریعت بلم پیش کړي دي او زیاولت ته د عوام غریبان په دوکه شو چې رښتیا وایي وا خدای ته وی چې والله العظیم چې دا عوام دا غریبان چې دا ټول عمر مونږ د اسلام په نوم په دوکه کې ساتلی دا به د جنت سردارانی او مونږ به د دوزخ سرداران مونږ له جنت نشته زمونږ جنت سره څه بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا دا سړی علم په خپل نفس باندې حضوري او یقیني وي په خدای قسم چې ما ته د خپل ځان معلوم دی ما ته پته چې ما کې څومره اسلام دی اسلام د پاره کول څه پکار دی او زکوم څه لګیا ما ته ځان معلوم دا سه هر چا ته ځان معلوم اور چاته پته دا ورته بیا کوي دولت او دنیا نن مونږ تباہ او برباد پیسو مونږ تباہ او برباد د پیرنګي حکومت کې سخاص کسان به اوچا به خرید کېده په پاکستان کې خواص او عوام ټول خرید کوم سړی چې اسراف کوي د سزا بچي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی بپالان دی تاخته د جهنم کې پراتی عزیزان اور لان دی تاخچه د جهنم تا او یا کروڑ کالا بازل لان دی تاخچه او یا کروڑ کالا دا اغا جان یو کروڑ د دی دنیا سل کروڑا دا اغا یو لک د دی دنیا سل لکا دا اغا یو کال د دی دنیا سل لکا دا اغا یو ورځ د دی دنیا سل لکا ورځ نو اویا کروڑا کالا لاندې تاخچه د جهنم ته مزل او د یو جهنمی دا بدن بدوم رغټ شي چې د یو اوګې نه به تر بلې اوګې پورې 1500 کاله مزل دا بد اسراف کوونکو انجام نو الله دې امان راکړي عزیزانو سره حال په دې ملک روان دی اسراف څه ته وایي بے ضایع مال خرچ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي دا نن په جمعتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لو اسراف دی
زمونږ بیړه مړه مونږ هم چېرته لا د سړي زامن یو دا جوماتونو کې دا بمبې نه دي په یو اودس د شلو اودسونو اوبه خرچ کړي په یو اودس بمبره پریدي کولاو او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناست دي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کوه که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایې چې چېرته کنده کڼي که څه بلا کوي خانه دې خرابه شي نو په یو اودس د شلو اودسونو اوبه تباه کېږي په یو لوټه استنجام کېږي او اودس یو لوټه دا بمبې دا لوی عظیم اسراف دی ستا په دې ټولې جومات دا ټولې بې ځایه خرچ نو اسراف وایي دې ته چې سړی مال بې ځایه خرچ یو سړي ته ما ووایي چې اسراف دې ته وایي ما ته وایي چې دا مونږ ګیرې میرې چې کلو مالګیره چې کلی کمې پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکې دا اسراف دی ځکه چې ګیرې کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرېږدي که نه کلی خو به نه نو کمې پیسې چې په ګیرې کلولو نایله ورکې دا اسراف نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف عزیزانو نن ستا ملک ټول اسراف